سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. نن به موږ تاسو ته د نرګسي کوفتو چل در ښکاره کوو. نو که تاسو دا ویډیو د اخره پورې وګورئ د ډیرو یو مزهدارو او خوندورو کوفتو چل به زده کړئ. د ټولو نه مخکې به 950 ګرامه کوفته یعنی قیمه د غټ یا د وړوکي څاروي یو مکسر ته ور واچوئ. د دې په سر باندې به بیا یو موټی دڼیا، یو دانه شین مرچکې او یو دانه پریک شوی پیاز به هم په سر ور واچوئ. د هغې نه پس به یو وړه قاشوغه د ادرکو او یوه وړه قاشوغه د ټکېدلې اوږې ور واچوئ. د دې نه پس به بیا زموږ پکارېږي د دې دپاره 4 قاشوغې د پکوړو وړه، یوه قاشوغه ګرمه مساله، یوه وړه قاشوغه سور مرچکۍ، یوه وړه قاشوغه د دڼیا پوډر او یوه نیمه قاشوغه مالګه. دا ټول به یې په سر ور واچوئ. په دې مکسر کې به یې ښه تاو کړئ چې د حلوا په شان دې حل شي. چې کله دا حل شي نو دغسې به ښکاري. د دې نه پس به زموږ په کارېږي 15 دانې خوټ کېدلې هګۍ. دا کوفته به 15 تقسیمه کړئ او اواره به یې کړئ او دا هګۍ به پکې په منځ کې کېږدئ. کوفته به ترې جوړه کړئ. دومره غوړي به سره کړئ چې دا کوفته پکې نیمه پټه شي او دا کوفته به پکې د هر طرف نه ښه سره کړئ د 3 نه تر 5 منټو پورې. زموږ د چینل سبسکرایبول مه هېروئ. نو کله چې دا کوفتې سرې شوې نو یو طرف ته به یې کېږدئ او په یو لوښي کې به تقریبا د 1 پیالې 4 برخه غوړي یعنی تیل تاوده کړئ. 3 دانې ټکېدلي پیاز به پکې ور واچوئ چې نرم شي. کله چې پیاز نرم شول نو یوه وړه قاشوغه ټکېدلي اوږه او ادرک به پکې ور واچوئ او دا به پکې ښه سره کړئ سره د پیازو. کله چې پکې دا سره شول نو 2 دانې ټکېدلي ټماټر او نیمه پیاله د ټماټرو روب به پکې ور واچوئ. دا به پکې ښه ولړئ او سر به پې تقریبا د 5 نه تر 6 منټو پورې کېږدئ چې ښه پکې سره شي. کله چې د لوابو نه غوړي جدا شول نو ستاسو ټماټر او روب ښه سره شوي دي پکې. دا د لواب تیار دی. نو اوس به پکې نیمه قاشوغه د کورکمانو، یوه قاشوغه مالګه یا حسب ذائقه، یوه وړه قاشوغه د دڼیا پوډر او یوه وړه قاشوغه سور مرچکۍ ور واچو. دا به پکې ښه ولړو چې سره شي. کله چې پکې دا مسالې سرې شولې نو بیا به ورته نیمه پیاله ماسته ور واچو او دا به پکې ښه ولړو او د 5 نه تر 6 منټو پورې به پې سر کېږدو چې ښه پکې سره شي.
په 5-6 منټو کې به د لواب او د غوړي د یو بل نه جدا شوي وي، نو بیا به پکې نیمه پیاله اوبه ور واچو او ورته به صبر وکړو چې وخوټ کېږي. کله چې اوبه پکې وخوټ کېږي نو بیا به پکې هغه 15 واړه کوفتې کېږدو او 3-4 منټو دپاره به یې وخوټ کوو. نو اوس به پې د پاسه لږه غونته کې شنه دڼیا او یو دانه شین مرچکی ور واچو. اور به پسې کم کړو او د 15 منټو دپاره به یې دم ته کېږدو. د 15 منټه پس دا دی زمونږ نرګسي کوفتې تیارې دي. زمونږ د چینل سبسکرایبول مه هېروئ. د دې سره زمونږ ویډیو آخر ته رسیږي. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.